سلامونه ستړي مشئ تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم محمد وسیم او زه یم کومل شبیر ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن لخوا د افغان کډوالو د ویستلو په فیصله سخت تنقید وای افغان مهاجرینو سره سلوک د دین اسلام او زموږ معاشرتي اقدار سره ښکارا ټکر دی پاکستان 40 کاله د افغان مهاجرینو خدمت کړي ناقص حکمت عملی د ملمستیا اثرات ضایع کول دي داسې تن مسلط کړی شوی و کم ته چې معیشت او معاشري هیڅ پته نه وه موږ به پاکستان د اوسنۍ حالاتو نه بهر کوو لاهور کې د نون لیگ پارلماني بورډ ته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وینا وایي موږ چرې هم د صبر لاره نه ده پرېښودې د پی ټی آی پخوانی مشر د پارلیمنت غړیتوب لپاره د 15 کالو نااهله فیصله چیلنج کړي الیکشن کمیشن غواړي چې د دې انتخاباتو څخه بهر پاتې کړي درخواست کې د پی ټی آی مشر وینا نااهلي ختمېدو ته پورې موږ نوی چیرمن منتخب کړی د پی ټی آی بانی چیرمن به هم د خپلې نااهلۍ نه وروستو عام انتخاباتو کې برخه اخلي د هغه د نااهلۍ نوټیفیکیشن غیر آئیني دی د پاکستان تحریک انصاف رهنما بیرسټر علي ظفر وینا وایي د انټرا پارټي الیکشن آرډر غیر آئیني او غیر قانوني دی پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری سره اډیاله جیل کې د هغه کورنۍ ملاقات د فواد چودھری میرمن هبه چودھری او ورور وکیل فیصل چودھری هم په ملاقات کې شامل وو د فواد چودھری د کورنۍ سره ملاقات په کانفرنس روم کې ترسره ته د رائے اظهار زهر لګي د اظهار ازادي د هر چا حق دی ګلګت بلتستان د پاکستان برخه ده د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ آغا خان یونیورسيټي کې د سوالونو جوابونه وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې 90 زره پاکستانی شهیدان شوي نواز شریف سره مې ملاقات نشوي او نه اراده لرم د مسلم لیگ نون ټولو عہدو نه مې استعفا ورکړې د خزانه پخوانی وزیر مفتي اسماعیل وینا وایي هر یو جماعت کې ځینې داسې خلک موجود دي چې د نچکارۍ خلاف دي د سپریم کورټ متفقه فیصله ده چې الیکشن کې بلم لیټ نه کیږي عام انتخابات به په 8 فروری د کال 2023 کې کیږي د الیکشن لپاره موږ حکمت عملی تیار کړي د مسلم لیگ نون رهنما عطا تارړ وینا وایي زموږ قیادت د بلوچستان او سند سیاسي جماعتونو سره اتحاد کړي د صوابای او زیدی پولیسو په کاروای کې د موټر سایکل غلا کوونکي ډلې مشر گرفتار ملزم نه غلا شوي د مختلف ماډلو و موټر سایکل برآمد د نورو ملزمانو خلاف کاروایی جاری انټربینک کې ډالر 240 روپو 15 پیسو ته راغلي 13 ورځ هم انټربینک کې ډالر کې معمولی کمې شوې 13 ورځ انټربینک کې ډالر په 240 روپو 12 پیسو بند شوی او د ملک زیاتره علاقو کې به موسم یخ او اوچوي اسلام آباد په شمول نورو صوبو کې هم د اوچ موسم پاتې کېدو پیشنګوي د موسمیاتو محکمه وايي سیالکوټ کوکاړه سایوال ګجراوالا او لاهور کې به د لوړې راج برقرار وي
مهم خبرونه تاسو وکتل. د خبرونو تفصیل به درته وایو د یو لنډې شاندمې نه پس. چرته مزئ هم پښتون سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی او شاملو تفصیلي خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین د افغان کډوالو د ویستلو په فیصله سخت تنقید کړی دی. جیل څخه په یو پیغام کې هغه وویل افغان مهاجرینو سره سلوک د دین اسلام او زموږ معاشرتي اقدار سره ښکارا ټکر دی. د پی ټی آی بانی چیرمین وویل پاکستان 40 کاله د افغان مهاجرینو خدمت کړی دی او ناقص حکمت عملی د ملمستیا اثرات ضایع کول دي. د پخوانی وزیر اعظم په وینا د پاکستان 250 ملین آبادی کې 15 لکه مهاجرین بوج نه دی. هغه زیاته کړه چې خپل هیواد څخه ویستل شوي او د پناه تلاش کې پاکستان ته راغلي زیات مهاجرین ډیر غریبانان دي. هغه خبرداري ورکړه چې معاملہ په حکمت عملی حل نشوه نو ټول افغان قوم کې منفي جذبات پیدا شي. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي دي چې په موږ یو داسې تن مسلط کړی شوی و کوم ته چې معیشت او معاشري هیڅ پته نه وه. لاهور کې د نون لیگ پارلماني بورډ ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي دي چې یو تن به ویل چې تاسو به زه جیل کې اچوم نن هغه په خپله کوم ځای کې دی. نواز شریف زیاته کړې ده چې څه زخمونه داسې وي کوم چې په ټول عمر نه ښه کیږي خو ولې موږ چارې هم د صبر لاره نه ده پرېښودې. هغه ویلي دي چې موږ به پاکستان د اوسني حالاتو نه بهر کوو هم په دې مقصد میدان ته راغلي یو. اوس خبر شاملو. لاهور های کورټ د تحریک انصاف بانی چیرمین د نایلای کیس 15 رکنی لوی بینچ ته لیږلی دی. د پی ټی آی پخوانی مشر د پارلیمنت غړیتوب لپاره د 15 کالو نااهلۍ فیصله چیلنج کړې وه. الیکشن کمیشن روان کال کې د پی ټی آی مخکینی چیرمین 15 کلونو لپاره نااهل اعلان کړو. درخواست کې د پی ټی آی مشر وایي الیکشن کمیشن غواړي چې د انتخاباتو څخه بهر پاتې کړي. هغه توشخانه کیس کې فیصله غیر قانوني بللې ده. د لاهور های کورټ جج جسټس شجاعت علي خان د جمعې په ورځ د پی ټی آی د مشر د درخواست په خپل چیمبر کې سماعت وکړو. جج د پخوانی وزیر اعظم درخواست 15 رکنی بینچ ته وسپارلو. اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی د بانی چیرمین د ښځې بشرا بیبي او وکیل لطیف کوسه ترمنځ ټلیفوني خبرې افشا کېدو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. یو څو ورځې وړاندې د بشرا بیبي او لطیف کوسه ترمنځ ټلیفوني خبرې په یو ټلویزیوني چینلونو نشر شوي. دې ټلیفوني خبرو کې بشرا بیبي د مقدمو خبرې کوي او داسې لګي چې د پی ټی آی بانی چیرمین خویندو سره په کیسونو اختلاف دی. بشرا بیبي د ټلیفون ریکارډ کولو تحقیقات لپاره اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړې وه. های کورټ د جمعې په ورځ تحریري حکم کې آئی ایس آئی ته د تحقیقاتو حکم ورکړی. حکم کې د غیر قانوني ټلیفوني خبرو ریکارډ کوونکو د شناخت ویلې شوي دي. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف پارټي انتخاباتو خلاف په یو اپیل پارټي څخه جواب طلب کړی دی. د تحریک انصاف پارټي انتخاباتو کې بریسټر ګور خان چیرمین او عمر ایوب سیکرټري جنرال منتخب شوی و. د پی ټی آی یو بانی رکن اکبر اس بابر د پارټي انتخابات غیر قانوني بللي او الیکشن کمیشن کې د منسوخ کول لپاره اپیل جمع کړی و. الیکشن کمیشن د جمعې پر ورځ د سماعت دوران کې د پی ټی آی ته د حاضرۍ لپاره نوټس جاری کړو. اکبر اس بابر وایي چې د پارټي بانی رکن دی ولې خپلمنځي انتخاباتو کې ورته د برخې اغستو اجازت نه ورکړی شوی. د ښاغلي بابر نه علاوه د پی ټی آی لسو څخه زیات غړي هم د دې درخواست برخه دي. د چیف الیکشن کمیشن په مشرۍ کې د کمیشن 15 غړو سماعت کړی دی. سماعت تر دسمبر د 12مې پورې ځنډول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف رهنما بریسټر علي ظفر ویلي دي چې د توشخانې نااهلۍ ختمېدو پورې موږ نوی چیرمین منتخب کړی دی. د لاهور های کورټ په احاطه کې میډیا سره خبرو کې بیرسټر علي ظفر ویل
द PTI बानी चेयरमैन बा हम दखपल नाअहल नवरुस्तु आम इंतखाबातों के बरखा अखली वले दागा द नाअहल नोटिफिकेशन गैर आइनी दे बैरिस्टर अली जफर उवेल कचरे द PTI बानी चेयरमैन द टाकनु न मन कृषि नु मूंग बे चैलेंज करू द कागज नोटिफिकेशन शता खो मूंगे चैलेंज करू हगा वेले दी द इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी दे। खबर शामिल हो पखवानी वफाकी वजीर फवाद चौधरी सरा अडियाला जेल के दागा कुराने मुलाकात करे दे د اډیالا جیل ذریعو لخوا ویلي شوي دي چې د فواد چودھری میرمن هبه چودھری او ورور وکیل فیصل چودھری هم په ملاقات کې شامل وو د اډیالا جیل د ذریعو تر مخې د فواد چودھری د کورنۍ سره ملاقات په کانفرنس روم کې ترسره شوی دی نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې هر یو حکومت ته د رای اظهار زهر لګي د اظهار ازادۍ د هر چا حق دی آغا خان یونیورسټۍ کې د سوالونو جوابونه ورکولو په وخت وزیر اعظم وویل چې ګلګت بلتستان د پاکستان برخه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې 90 زره پاکستانیان شهیدان شوي دي फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चकट हिस्ट्री है, उस पर अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते हैं। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं उस दौरानिया में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे उनको गोलियाँ मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए, इस तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है, अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे इतलातू निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंगी वेली दी ची मुल्क द मुआशी इस्तेहकाम पाड़क रवान दे पकोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ता दवेना पवक निगरान वजीर जिया तकड़ा ची 5 फरवरी बा टाकनी कीगी पदी की ही शक निश्ता पर मुल्क के बाद साफ और शिफाफ इंतखाबात पखपल वक्त तरस रखीगी। د مسلم لیگ نون رهنما اعظم نذیر تاړ ویلي دي چې د تاحیات نااعلای قانون ختم کړی شوی دی. اعظم نذیر تاړ میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې 2 کاله کېږي چې د تاحیات نااعلای خلاف درخواست دایر کړی شوی وو چې پکې صرف د نواز شریف مقدمه نه بلکې 100 نه زیات کسان تاحیات نااهله شوي وو. اعظم نذیر تاړ ویلي که سپریم کورټ د تاحیات نااعلای خلاف د درخواست فیصله وکړي نو ښه به وي. دا هم ویلي دي چې د ذوالفقار بټو د مقدمې اوریدنه د سپریم کورټ یو ډیر ښه اقدام دی. د خزانه پخوانی وزیر او سینیټر شوکت ترین هم د سیاست او پاکستان تحریک انصاف پر خودو اعلان کړی دی. د میډیا ریپورټونو تر مخه شوکت ترین د سېنات سوکای هم پر خودی دا هغه د PTI په ټیکټ سېنیټر منتخب شوی وو. نو موډي د کال 2021 د اکتوبر 18 نه تر کال 2022 د اپریل ته 11 د PTI په کابینه کې د خزانه وزیر پاتې شوی وو. د پټای پر خودو رستو هغه ویل چې د PTI او سېنات نه استعفا ورکوم د معاشي حالاتو او صحت لوجې تیر 2.5 کاله ډیر ګران وو. د شوکت ترین ویناوه چې د خپلې کورنۍ او د ملګرو په مشوره سیاست مې پرېښودی دی. اوس خبر شاملو PTI به په راتلونکي عامو انتخاباتو له نوي سیرو سره میدان ته راکوزیږي. د پېښور د قومي او صوبایي اسمبلی په 18 حلقو کې به 12 نوي امیدواران مقابله کوي. د پارټي سرچینو لخوا جاری شوی معلوماتو تر مخه تیمور سلیم جګړه، شیر علي ارباب، کامران بنگش، پخوانی ډیپټي سپیکر محمود جان ته دا ټاسک سپارل شوی. د قومي اسمبلی پخوانی غړي ارباب نور عالم، شوکت علي او ناصر موسی زئی پارټي پرېښودې ده. ارباب جهانداد، فضل الهي، تیمور سلیم جګړه، محمود جان ته د بیا ټیکټ ورکولو امکان شتون لري. د PTI پخوانی صوبایي اسمبلی غړي اشتیاق کرمړ، ملک واجد پرفدا، ارباب وسیم او انجینیر فهیم هم پارټي پرېښودې ده. د
د جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا عطاء الحق درویش ویلي دي چې د اسلام بقا او د مدارس د حفاظت جنگ جمعیت علماء اسلام په خشان کوي. راتلونکي ټاکنو کې به جمعیت علماء اسلام په خیبر پختونخوا کې په لوی اکثریت سره حکومت جوړوي. په کوهاټ کې د جمعیت علماء اسلام د انتظام لاندې د ورکرز کنونشن لویه دستوره تابع شوې وه چې پکې په ګڼ شمېر سره کارکونانو ګډون وکړو. کنونشن ته خپله وینا کې مولانا عطاء الحق درویش وویل چې د علماو او سیاسي جدوجهد مقصد په ملک کې د اسلامي نظام نفاذ او په ملک کې د مغربي ایجنډې او تهذیب لاره نیول دي. هغوی زیاته کړه چې په ملک کې د دوه تهذیبونو جنگ دی، موږ به د اسلامي تهذیب نفاذ لپاره سرماتې کوشش کوو. هغوی دا هم ویل چې دا وخت کفري قوتونه د اسلام او مسلمانانو په ضد خپلې هلې ځلې کوي. موږ له پکار دی چې فرقهواریت او د نفرت د ماحول نه ځان په ډډه کړو. دستورې ته نورو ویناوالو هم ویناګانې وکړې او دا عزم یې څرګند کړو چې راتلونکي ټاکنو کې به ټوله صوبه کې اکثریت ترلاسه کوو. اوس د سوابای نه خبر شاملو. د سوابای او زیدي پولیسو په کامیابه کاروای کې د موټر سایکل غلا کوونکي ډلې مشر گرفتار کړی دی. د تفصیلاتو تر مخه د ډي ایس پي ثوابه جواد خان په مشرۍ کې ایس ایچ او ثوابه سب انسپیکټر منصف خان او ایس ایچ او زیده سب انسپیکټر فاروق خان د پولیس ټیم سره په ګډه د ضلعي پولیس افسر هارون رشید خان په خصوصي ټاسک کاروایی کړې ده. د کاروایی دوران د موټر سایکل غلو د ډلې مشر نهار علي نیولې شوی دی. ملزم نه خلاص شوي د مختلف ماډلو و موټر سایکلې برآمد کړې شوي دي. د ملزم نور ملزمانو توفیق شعیب نیاز او ساجد سره یوځای د مختلف سیمونو موټر سایکل غلا کول د دوی خلاف نوره کاروایی جاری ده. ملک کې په ناقانونه میشتو کډوالو د واپسای عمل جاری دی. تیره ورځ د تورخم له لارې 280 ناقانونه کډوال افغانستان ته واپس تللي دي. د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې تر مخه په خپله خوښه نه وتونکي 23 کسان ډیپورټ کړي شوي دي. تر دې دمه 6,242 غیر قانوني غیر ملکیان ایستلي شوي دي. د تورخم له لارې مکمل 2,53,643 کسان افغانستان ته واپس تللي دي. یو تازه ریپورټ وایي خیبر پختونخوا کې د دهشتګردۍ پیښو روان کال کې 400 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی دی. دې موده کې د ترهګرۍ واقعاتو کې شاوخوا 1000 کسان ژوبل شوي هم دي. د ریپورټ تر مخه شهیدانو کې 104 پولیس والا هم شامل دي. د نه علاوه 400 پولیس ژوبل شوي دي. ریپورټ کې ویلي شوي چې د 50 فوجیانو شهیدان او 125 ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ناقانونه ټي ټي پي د حملو منصوبو لپاره افغان خاوره استعمال کړې ده. خبرونو کې اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 30 غنټو دوران د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم یخ ولې په بالای سیمو کې به په اسمان وریځې خورې وي. د دوران ګلګت بلتستان، چترال او خواوشا سیمو کې د نری باران او په اوچتو غرونو د واورې ورېدو امکان هم شتون لري. د پنجاب، خیبر پختونخوا او د سند په میداني سیمو کې به د سهار او شپې په وخت لړ خوروي. د محکمه موسمیاتو تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر سیمې لیه کې -10، د ګلګت بلتستان سیمې سکردو کې -2 او د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې -4 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ شوی. د موسم حال سره د هم پښتون دا بولټن پای ته ورسېدو. د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د یو وړې شان دمې نه پس تاسو کتلی شئ. اجازه عبدالهادي معیار سره. شپه مو په خیر.